سلامونه درنو لیدونکو ته مننه چې روغ او جوړ وئ. په نننۍ ویډیو کې مې ستاسو لپاره دغه طریقه د څنګه کولی شو د OX کرنسي چې دی هغه ولیږو میتاماسک او د دې ترڅنګ د OX کرنسي ادرس چې دی هغه په میتاماسک کې اډ کړو. دوستانو ویډیو چې دی دغه تر پایه راسره وګورئ تر څو په مکمله طریقه باندې پوه شئ. نو نن مکمله طریقه درته ښیم څنګه KYC ورته وکړو، څنګه د دې ادرس پکې اډ کړو او ویډرا کله پیلیږي. نو دغه ټول معلومات مکمل ستاسو لپاره زه ښیم دوستانو. نو تاسو اوس هم د اپریل تر 28مه پورې وخت لرئ تر څو تر 28مه پورې خپل ادرسونه پکې اډ کړئ او KYC بشپړه کړئ. له هغې وروسته بیا دوستانو ویډرا پیلیږي او ویډرا شروع کېږي. نو تاسو ویډیو په هېڅ صورت هم مه سکپ کوئ او دغه ویډیو له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ تر څو چا چې ساتوشي جوړه کړې یا د ترڅنګ OX کرنسي ترلاسه کړې وي نو کولی شئ دغه اوس تاسو دوستانو ویډرا کړئ او د ادرس پکې اډ کړئ تر څو ستاسو ته ویډرا ورسیږي. نو دوستانو ویډیو تر پایه راسره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. راځئ چې ویډیو پیل کړو. د دې لپاره دوستانو ستاسو ضرورت لري تر څو میټاماسک والټ جوړ کړئ. د میټاماسک والټ جوړولو ویډیو ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم اچول دی. نو راوشئ میټاماسک به راخلاص کړئ او دغه لاندې دغه براوزر باندې به کلیک ورته واخلئ. کله هم دوستانو براوزر باندې کلیک واخیسته سرچ برخه د لاندې راځو سرچ برخه باندې کلیک اخلو. ما تاسو لپاره درې لینکونه هم په ډسکرپشن کې هم اچول دي. زما واتساپ ګروپ کې هم دوستانو درته اچولي دي. نو تاسو کولی شئ واتساپ ګروپ لینک ډسکرپشن او کمنټ دواړو کې شته دی، هغه لینک را کاپي کړئ لومړی او دلته یې ورکړئ دوستانو. نو دغه لینک تاسو لومړی را کاپي کړئ ال ځای څخه او دلته به یې لینک ورکړئ، ورته پیسټ به یې کړئ او سرچ به یې کړئ دوستانو. نو دغه ستاسو لپاره ډسکرپشن کې هم اچول دی او زما واتساپ ګروپ کې هم شته دی. زما واتساپ ګروپ له لارې تاسو کولی شئ دغه ترلاسه کړئ او ډسکرپشن کې هم د ګروپ لینک شته دی. نو دوستانو دغه مو چې کله سرچ کړ لږه شیبه انتظار باسو تر څو زموږ ته د دې صفحه راخلاصه شي او موږ دغه لومړی سټپ بشپړ کړو. نو دوستانو موږ به دې سره راځو دغه لاندې اډ کور ماینیټ باندې به کلیک اخلو. دوستانو په دې باندې چې موږ کله کلیک ورته واخلو نو اوس دلته موږ دا ورسره کنیکټوو. دوستانو بیا راځو لاندې برخه کې موږ ته د کنفرم ادرس راکوي. لاندې برخه دوستانو تاسو ته دلته کتلی شئ کنفرم برخه، کنفرم باندې کلیک ورته اخلو. کله مو چې کنفرم باندې دوستانو کلیک ورته واخیسته لږه شیبه انتظار ورته کوو. نو دلته راځو سویچ نیټورک باندې کلیک اخلو او تر څو دغه نیو نیټورک چې دا موږ سره اډ شي دوستانو. نو دغه بالکل دوستانو اوس اډ کېږي. راځو ګوټ 8 باندې کلیک ورته اخلو. کله مو چې ګوټ 8 باندې کلیک ورته واخیستو دغه به بالکل دوستانو له موږ سره دغه کور نیټورک چې دغه اډ شي. نو اوس دوستانو موږ ستاسو څه کوو نو دغه چې کلیک کوئ دغه به موږ سره دوستانو بالکل اډ شوی وي. راځو کلیم ټیسټ ان USDT باندې کلیک اخلو. دلته موږ ته USDT هم راکوي د ټیسټ لپاره. بعضې ملګري ویډرا کوي خو دا ویډرا کار نه کوي، د صرف د ټیسټ لپاره تر څو تاسو د OX کرنسي دغه ادرس پرې اډ کړئ. ها الګ دوستانو دغه پروسس لاندې دی، دغه پروسس اخلي، لږه شیبه انتظار ورته کوو. راځو دلته شاید دغه کار ونه کړي کلوز باندې دوستانو موږ ستاسو کلیک اخلو. بعضې وخت کار نه کوي. راځو بیا هم دغه کلیم کوو. راځو دلته لاندې اډ لانګ ټیسټنګ دې باندې کلیک اخلو. دغه لاندې ټیسټنګ باندې کلیک ورته اخلو تر څو دغه له موږ سره اډ شي د ټیسټ لپاره. راځو دغه هم کنفرم باندې کلیک اخلو. کنفرم باندې کلیک واخیستو لږه شیبه انتظار کوو. دلته هم سویچ نیټورک انتخابوو. سویچ نیټورک دوستانو کله انتخاب کړئ راځو ګوټ 8 باندې کلیک اخلو. نو دلته دوستانو هم دغه بالکل له موږ سره چې دغه ادرس هم اډ شولو. هو دوستانو تاسو کتلی شئ دلته کنیکټ ویب 3 والټ چې دلته تاسو کله کلیک واخلئ له دغه طریقه د ما کومه طریقه چې وکړه دغه کولی شئ. راځو سویچ نیټورک باندې به کلیک ورته واخلئ او دغه به هم ستاسو سره بالکل دوستانو اډ شي. نو لږه شیبه انتظار کوو دوستانو. بالکل دغه هم کور مایننګ چې دی هم دغه له موږ سره اډ شو دوستانو. دغه کلیم ټیسټنیټ ټوکن موږ ته راکوي د ټیسټنګ لپاره دوستانو. نو دغه ریفریش کوم دوستانو زه اوس او ستاسو ته اوس پورته ښایم چې دغه به موږ سره اډ شوی وي دوستانو. او تاسو دوستانو پاس کتلی شئ اوپن EX لانګ ټیسټ نیټ دغه دوستانو تاسو کله کلیک واخلئ دغه تاسو سره سایت په اتریوم کې وي. نو راځو دلته لاندې باندې کلیک ورته واخلئ د اوپن EX
او نو دغه دوستانو مونږ سره اړ شو. اوس راځو بیرته همدغه لاندې براوزر برخې ته دوهم لینک چې ما تاسو ته اچولی دی همغه ورکوو. راځو براوزر او بیا سرچ باندې کلیک اخلو. ما تاسو لپاره چې هغه کوم لینک اچولی دغه لینک به ترې لرې کوئ او هغه دوهم لینک به دوستانو راواخلی. هغه لینک دوستانو تاسو چې کله راواخلی هغه دا KYC لینک دی، نو تاسو به راشئ همغه لینک به دلته دوستانو راواخلی ورته. نو کله چې راوشو دغه به پسې سرچ کوئ دوستانو، لږه شېبه منتظر شئ تر څو دغه مونږ ته راشي او دغه مونږ ورسره کنیکټ کړو. نو دغه دوستانو باید بشپړه دغه شین خط چې دغه تر سره ورسیږي. راځو دوستانو دلته په سټارټ باندې لومړی فاست کنیکټ کلیک کوو او بیا سټارټ باندې کلیک اخلو دوستانو. نو دلته مونږ کولی شو KYC ورته وکړو دوستانو. د دې لپاره راځو کنفرم باندې کلیک اخلو. ها دوستانو دلته بعضې وخت د نیټ مسله وي، همدې وجې نه کار نه کوي. مونږ ته دلته پاس وایم چې نټ کنیکټډ وایي، تاسو کنیکټ کړی دی. نو راځو کنیکټ باندې کلیک اخلو او دلته بیا دغه کنیکټ باندې کلیک اخلو تر څو دغه له مونږ سره کنیکټ شي. نو اوس دوستانو کله مو چې کنیکټ باندې کلیک واخیستو بیا له هغې وروسته سټارټ باندې کلیک واخلی، تاسو سره دوستانو بالکل دغه پوښتنې اوس راشي. راځو ساین باندې کلیک اخلو. نو دغه ځای کې دوستانو چې کله تاسو کلیک واخلی مونږ څخه څو پوښتنې کوي، 5 پوښتنې. راځو دوستانو دلته DAO دغه څه شی دی، داسې پوښتنې کوي. د دې پوښتنو ځوابونه هم تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې نه بلکې زما وټساپ ګروپ کې شته دي، هغه لینک له لارې ورشئ وټساپ ګروپ ته. هغه پوښتنې به زه ستاسو لپاره وټساپ کې واچوم ګروپ کې تر څو تاسو ترلاسه کړئ او حل یې کړئ. اسانې پوښتنې دي دوستانو، نو تاسو کولی شئ په اسانۍ سره یې حل کړئ. لومړۍ پوښتنې جواب همدغه دی دوستانو چې تاسو به همدغه جواب انتخاب کړئ. او دوهمې پوښتنې لپاره هم دوستانو ستاسو ته جواب ګورم دغه وټساپ ګروپ کې دوستانو تاسو کتلی شئ. دغه پوښتنې په دې ډول دي. نو زه راځم دغه پوښتنې هم دوستانو را پیدا کوم او راځو دوهمې پوښتنې ته. دوهمې پوښتنې جواب هم دوستانو تاسو کتلی شئ دغه جواب دی. نو راځو همدغلته دغه جواب انتخابوو د C جواب. نو که تاسو نیټ کمزوری وي نو میټاماسک بیرته بیا سر نه کېږي، نو تاسو به له سره ورنوځئ. راځو په دې کې هم دوستانو دغه د ډو ټوکن چې دی دغه هم دوستانو راځو پکې ګورو. نو ډو ټوکن هم دوستانو دلته ګورو. راځو په دغه نو برخه باندې شاید دغه B جواب چې دغه نو د B جواب وي. نو زه دوستانو راځم همدغه جواب هم اوس ورته ګورم. دغه ډېره مهمه برخه ده، باید دغه KYC تاسو بشپړه کړئ. تاسو که چېرته هغه 5 سټیپونه لومړی کې بشپړ کړي وي، ما تاسو لپاره د هغې په هکله ویډیو دوستانو جوړه کړې وه، څنګه کولی شو هغه 5 سټیپونه چې کوم دي هغه مکمل توګه بشپړ کړو دوستانو. نو هغه 5 سټیپونه په OAX والټ کې بشپړ کېدل. نو هغه چې تاسو بشپړ کړي وي نو دغه هم بیا تاسو کولی شئ په اسانۍ سره دوستانو بشپړ کړئ تر څو تاسو KYC چې دی هغه بالکل فالس شي او کار وکړي او ستاسو کوم OAX ټوکن چې دی هغه ستاسو دوستانو بیا بیرته ویډرا کړئ. نو زه هم راځم ستاسو لپاره اوس همدغه 5 پوښتنې چې دغه دوستانو ځوابوم تر څو ستاسو هم له دې څخه یو څه ګټه واخلئ. دوستانو راځو درېیمه پوښتنه کې نو او په څلورمې پوښتنه کې B جواب او په وروستۍ پوښتنه کې C جواب او راځو سبمیټ باندې کلیک اخلو. که چېرته تاسو ته دغه غلط و نو تاسو ته حتما یو هلته ایرر هم درکوي تر څو تاسو ته وایي چې دغه بیرته تاسو سم کوئ، دغه کار نه کوي. نو دغه کار هم دوستانو له مونږ سره وشو. راځو بیرته که کار یې ونه کړو بیا سبمیټ باندې کلیک واخلئ او دغه به دوستانو بالکل سکسیسفول شي او صحیح به شي. تاسو لپاره به یو شین ټیک مار درکړي د KYC. راځو دغه ریفریش کوو. مونږ ته فکر کوم دلته $10 دوستانو پریم راکوي د ټیسټ نیټ لپاره راکوي تر څو په دې باندې مونږ او ستاسو ټیسټ نیټ وکړو. نو دغه به تاسو دوستانو ریفریش کوئ تر څو ستاسو لپاره هغه $10 درکړي دوستانو. نو دغه بالکل وشولو کار یې وکړو. نو اوس راځو همدغه ریفریش کوو تر څو موږ لپاره $10 هم راکړي. نو دغه دوستانو بعضې ملګري ویډرا کوي خو دغه ویډرا کېږي نه دوستانو، دغه دا ټیسټ نیټ لپاره دی تر څو تاسو کار پرې وکړئ او ټیسټ پرې وکړئ. نو دغه $10 یې موږ لپاره دوستانو راکړل، دغه حقیقي نه دی، دغه بالکل نقلي دی. راځو دغه براوزر باندې بیرته بیا کلیک اخلو. تاسو لپاره هغه دریم لینک چې دی دوستانو هغه به هم ستاسو اوس دلته د سواپ لینک دی هغه باندې کلیک ورته راکپي به یې کړئ او دلته به یې سرچ کړئ ورته. راځو براوزر باندې کلیک اخلو او بیا راځو سرچ برخې ته. سرچ برخې کې دوستانو هلته لاندې سرچ برخې کې موږ راځو او دغه لینک ورکوو. دغه بهي ختموله دی ځای څخه. نو KYC لینک هم له موږ سره بشپړ خلاص و دوستانو.
راځو دغه د سواب برخې لینک چې کوم دی دوستانو دغه راخلو او دلته یې پیسټ کوو. کله هم چې تاسو پیسټ کړ نو اوس لږه شېبه انتظار باسو تر څو موږ ته د دې برخه هم راخلاصه شي. نو دغه لینک هم دوستانو ډېر مهم دی، وروستی برخه دی او له هغې وروسته موږ صرف بیا ادرس په ساتوشي کې اډ کوو او بیا کار خلاص دی او بیا موږ ته ویډرا پیلیږي دوستانو. نو اوس راځو دلته دوستانو دلته په کانیکټ آپشن باندې کلیک اخلو تر څو دغه له موږ سره کانیکټ شي. راځو میټا ماسک دلته راځو په دغه میټا ماسک باندې کلیک اخلو او لرن هاو ټو کنیکټ باندې کلیک اخلو. البته دغه خپل هم کنیکټ کیږي. راځو کنیکټ باندې دلته هم دوستانو موږ تاسو کلیک ورته اخلو. کله چې په دې باندې کلیک ورته وایسته اوس لږه شېبه انتظار کوو. دغه دوستانو موږ تاسو سواب کوو. هدې کله تاسو موږ تاسو 50% دغه سواب کوو تر څو یو او ایکس کرنسي موږ ته پوره کړي. بعضې وخت دوستانو کار نه کوي ځکه چې کرنسي هلته زیاته او کمه شي، نو زیاته د شي پروا نه کوي خو چې کمه نه شي. راځو 50% موږ تاسو سواب کوو. د دې لپاره موږ تاسو دوستانو اړتیا لرو تر څو یو او ایکس کرنسي پوره کړو. راځو لاندې سواب باندې دوستانو کلیک اخلو تر څو دغه موږ سواب کوو. دلته پیس هم له موږ څخه کټ کوي خو موږ ته چې کوم $10 راکړي دي هغه $10 باندې زموږ کار کیږي او موږ ته زه پکې ګم د ټیسټ نیټ لپاره دی. او بیا درته وایم چې دغه ویډرا کیږي نه، دغه تاسو ویډرا کوئ ما صرف سواب کوئ او دغه کار پرې وکئ. نو راځو لږه شېبه دوستانو انتظار ورته کوو تر څو دغه له موږ سره سواب شي. نو راځو دوستانو دلته لږه شېبه انتظار کوو او کنفرم باندې کلیک ورته اخلو. دغه څخه هم لږ څه انتظار دوستانو تاسو وکئ تر څو دغه څخه هم ستاسو لپاره پوره توګه راخلاصه شي او ستاسو هلته وګورئ. دلته موږ د دوستانو یو څه ایرر راکړ، کار یې ونه کړ. ما درته وویل چې وړاندې چې یو بعضې وخت یو څه کار نه کوي موږ ستاسو راځو کرنسي ورته ګورو. ښه دوستانو اوس یې بیا ګورو چې اوس مهال کار کوي او که نه کوي. ښه درنو دوستانو بالکل اوس یې حتما کار یې وکړه، ضرور کار دوستانو وکړو. دغه هم سواب شوله موږ سره دغه برخه. نو راځو لږه شېبه انتظار ورته کوو تر څو دوستانو راځو اډ او ایکس ټو والټ باندې کلیک اخلو تر څو دغه له موږ سره اډ شي دوستانو. بالکل له موږ سره دغه اډ شو، کار یې وکړه دوستانو، بالکل دغه سکسسفول شو او کمپلیټ شولو. نو دغه کار هم دوستانو زموږ سره بالکل صحیح شو او پای ته ورسېدو. راځو بیرته خپل میټا ماسک والټ ته راځو او دغه ګورو ریفریش کوو او موږ سره به اوس 15 USDT پاتې وي او 15 باندې به موږ سواب کړی وي یوه او ایکس کرنسي به اخیسته وي. ځکه چې دوی کوم قیمت ټاکلی دی او ایکس کرنسي لپاره هغه یو $15 یو او ایکس کرنسي کېږي. راځو اډ ټوکن باندې کلیک اخلو تر څو اوس دلته د او ایکس ټوکن موږ دوستانو اډ کو. تاسو کتلی شئ لاندې دوستانو موږ سره د او ایکس ټوکن چې دی هغه راغلو او دلته راځو په همدغه باندې کلیک اخلو. اوس دغه انیبل دی دوستانو له موږ سره. نو راځو په همدې باندې کلیک اخلو تر څو موږ د دې لینک را کاپي کوو او ساتوشي ته ورشو تر څو موږ ویډرا وکړو پیسې ورته راولېږو. راځو ریسیو باندې دوستانو کلیک ورته اخلو. کله مو چې په ریسیو باندې کلیک وایسته نو لږه شېبه انتظار باسو تر څو موږ ته د دې ادرس راسي. راځو دغه خپل ادرس له کاپي ځای څخه کاپي کوو. شیر باندې هم کلیک کولی شئ له نورو دوستانو سره شیر کړئ. کاپي باندې دوستانو کلیک اخلو. بالکل دلته موږ کار ټول خلاص شو. نو راځو موږ دلته اوس خپل ساتوشي راخلاصوو. هغه ساتوشي چې تاسو او ایکس کرنسي پکې ترلاسه کړی دی. نو د دې لینک هم تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې هم دی اکاونټ پکې جوړ کړئ. راځو دلته می باندې کلیک اخلو دوستانو. کله چې په می باندې کلیک وایسو دلته راځو پرسنل سیټینګ باندې کلیک ورته اخلو. نو لږه شېبه انتظار باسو تر څو مکمله صفحه د دې موږ ته خلاصه شي. نو پرسنل سیټینګ باندې څنګه کلیک اخلو او کله چې په دې باندې کلیک وایسو لږه شېبه انتظار کوو. نو موږ تاسو لږه شېبه انتظار کوو تر څو مکمله صفحه د دې را خلاصه شي. نو می او پرسنل سیټینګ راځو دوستانو دلته اسیټ پاسورډ باندې کلیک اخلو. کله هم دوستانو په اسیټ پاسورډ باندې کلیک وایسته دلته موږ ته 3 ډوله پاسورډ دي. لومړی پاسورډ چې دی هغه لاګ ان پاسورډ چې تاسو ساتوشي ته ورکړی وي هغه به لومړي سر کې ورکړئ او بیا اسیټ پاسورډ کې دوستانو تاسو راشئ خپل نوی پاسورډ به ورکړئ او بیا به راشئ کنفرم اسیټ پاسورډ کې به خامخا دویمې خانې پاسورډ ورکړئ. نو دغه ډېره ضروري برخه ده دوستانو. دغه پاسورډ به تاسو لومړی هغه پاسورډ ورکړئ چې کوم باندې تاسو اکاونټ جوړ کړی او لاګ ان کېږئ او راشئ دوهم پاسورډ به هم ورکړئ نوی او دریم به هم نوی ورکړئ. پس لاګ ان پاسورډ سره بالکل دوستانو باید تفاوت ولري او صحیح نه وي له هغه سره بدل وي له هغه څخه یو څه تورې پکې بدل وي. بیا به راشئ کنفرم باندې به کلیک وهلو دوستانو دغه ادرس به هم تاسو سره بالکل سیټ شي. نو کله چې دوستانو سیټ شو نو تاسو اوس دلته نو به تاسو خپله یو غدر کوي تاسو څخه یو سکین کوي له مخ څخه. نو تاسو به مخ سکین هم ورته وکړئ دوستانو او کله چې مخ سکین ورته وکړئ شاید تاسو ایمیل ته یو کوډ هم لاړ شي او تاسو به هغه کوډ هم ورته ورکړئ. خو اوس مهال لږ څه مستور ده د دې سرور په همدې توګه دغه کوډ نه ورکوي
زیات وخت نه ورکوي او په کراره تاسو ته درکوي. نو که چې ته اړتیا وي بیا هم تاسو لپاره یوه ویډیو جوړوم چې څنګه کولی شو دغه ادرس په مکمله توګه اډ کړو. خو همداسې دوستانو اډ کېږي نو تاسو همدغه کار پکې وکړئ ختما، نو ستاسو سره به دوستانو دغه بالکل اډ شي په ساتوشي کې. او مخ څخه سکین هم کوي، تاسو وایي چې تاسو روباټ یې که اصلي انسان یې. نو دوستانو دغه ویډیو چې تر همدې ځایه وه که ویډیو مو خوښ شوي دا سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ تر څو هغوی هم له دغه طریقې څخه خبر